السلام علیکم. احمد آفیشل یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. دوستانو د دوبۍ لاک ډاون یا بندیز په اړه یو مهم خبر در سره شریکوم. اکثره هم دوستان ماته میسیجونه کوي د دې په اړه پوښتنې کوي، نو ما ویل چې زه دا ویډیو تاسو سره ضرور شریکه کړم. نو خیله ده دا ویډیو تر اخره پورې را سره وګورئ. که چیرې احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نوي وئ نو دا زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او خپل نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. ښه، د دوبۍ ادارې لخوا تېره ورځ په خپل ټویټر پاڼه باندې خبر خپور کړ کم کې چې د دوبۍ لاک ډاون یا بندیز یادونه شوي. په دې پیغام کې دوبۍ لاک ډاون یو هفتې لپاره نور هم وغځاوه. وجه د دې دا بیان کړي چې کوم لاک ډاون موږ د دې میاشتې 16 تاریخ نه شروع کړی و، هغه د کرونا وایرس په مخنیوي کې ډیر موثر رول ولوباوه. نو همدې له وجې یو هفته نور وخت هم ورکړ. دا به د دې میاشتې 24 تاریخ پورې نه صرف په دې بندیز کې وخت ور اضافه کړ، بلکې کومه اجازتنامه چې تاسو به اخیسته، کوم نه چې ما تېره ویډیو هم جوړه کړې وه، په هغې کې نوره سختوالی هم راوستو. دا به د دې میاشتې 24 تاریخ پورې. خو د دې میاشتې 24 تاریخ انټرنیشنل اسټرونومي سنټر یا IAC د روژې مبارکه میاشتې لومړۍ نیټه هم اعلان کړي چې د دې کال روژه به په زیاترو اسلامي ملکونو کې د اپریل په 24 تاریخ باندې. نو ګورو به چې دوبۍ حکومت به لاک ډاون نوره هم وغځوي. که څه هم په روژه کې خاص کر په اماراتو کې د ورځې ګڼه ګوڼه نه وي، اکثره هم د شپې. نو ګورو به چې دې په اړه اماراتو حکومت څه پرېکړه کوي. نوره هم دا لاک ډاون غځوي که کوم نوي بدلونونه پکې راولي. د روژې مبارکې میاشتې لپاره کاري ساعتونه هم اعلان کړل چې کوم به واړه دولتي ادارې 15 ساعته کار کوي، د سهار 9 بجو نه واخله تر ماسپښین 2 بجو پورې. د کاري ساعتونه نن د اماراتو حکومت لخوا اعلان شول چې کوم به واړه دولتي ادارې 15 ساعته کار کوي. نو د ټولو وزارتونو او فدرال ادارو ته به کاري وخت 15 ساعته وي. د دفترونو کار به د سهار 9 بجې شروع کیږي او د ماسپښین 2 بجې به پای ته رسیږي. سیوا د هغې ادارو نه کم چا چې زیات وخت ته اړتیا ده، هغو به د 15 ساعتونو نه وخت زیات دي، نور به واړه 15 ساعته کار کوي. نو په آخر کې که چیرې تاسو د ویډیو خوښه شوي دا ضرور در سره لایک کړئ او خپلو نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ چې دوی ته هم دوبۍ نوي لاک ډاون یا بندیز په اړه معلومات وشي او دا یې ترڅنګ د روژې مبارکې میاشتې نیټه او په دې میاشت کې د کاري ساعتونو پته هم ولګي. نو نور مو په خدای سپارم. که چیرې دې چینل ته نوي وئ دا ځایونو سره ضرور سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ. د خدای په امان.